د سابقه وزیر اعظم عمران خان په ژوند لنډه شارټ ډاکومنټري دا کال 1952 چې په لاهور کې د اکرام الله خان او د شوکت خانم په کور کې عمران خان سترګې وغړولې. عمران خان خپل ماشومتوب په لاهور کې تیر کړی او تر 10مه پورې زده کړې د ایچ اس ان سکول لاهور نه کړي او د اعلی زده کړو دپاره ښاغلي خپل دغه سفر تر انګلینډ نه یوړو او په کال 1902 کې د کیبل کالج اف سپورټس کې داخله واغسته او د هغه ځای نه اکنامکس کې ګریجویشن وکړو. د 9 کالو عمر نه عمران خان د ټیسټ کرکټ شوق لري او په 14 کالو عمر کې عمران خان ټیسټ کرکټ شروع کړو او 1901 کې د لاهور ټیم د پاره لوبېدل شروع کړل او په کال 1914 کې ټیسټ انټرنیشنل میچ د انګلند خلاف وکړ او په کال 1914 کې د ګریجویشن پوره کېدو نه بعد ښاغلي پاکستان ټیم کې خپل ځای پوخت وګرځاو او ښاغلي هغه وخت د خلکو په زړونو کې ځان له ځای پیدا کړ کله چې ورلډ کپ د پاکستان په نوم کو او په کال 1992 کې د ورلډ کپ ګټلو نه بعد ښاغلي د هر قسمه کرکټ نه ریټایرمنټ واغسته او په 1996 کې ښاغلي خپل کور آباد کړ او د جمایما ګوډ سره یې نکاح وتړله. دا وخت د ښاغلي عمران خان عمر 43 او د جمایما ګوډ عمر 21 کاله و. د جمایما نه د ښاغلي 2 زامن وشو، عیسی او قاسم، خو په 2004 کې جمایما د عمران خان نه طلاق واغسته. د طلاق نه بعد د جمایما اوسېدو په پاکستان کې ګران و نو په دغه سلسله کې ښاغلي خپل د اوسېدو سفر واپس تر انګلینډ نه یوړو او په 2015 کې ښاغلي د پاکستان مشهور صحافي ریحام خان سره واده وکړو خو د بده مرغه هم په دغه کال 2015 کې ریحام خان واپس د عمران خان نه طلاق واغسته او په 2018 کې ښاغلي خپل د روحاني مشیر بشرا بیبي سره واده. عمران خان چې کله د کرکټ ټیم کې لوبېده نو د بیلابیل سیاسي ګوند مشرانو ورته خپل سیاسي سفر کې د یوځای کېدو دعوت ورکوو خو له هغه مسترد کوو او په کال 1994 کې ښاغلي د سابقه ایسای سربراه جنرال حمید ګل او محمد علي دورانی په ګروپ کې شامل شو چې هغه کې د یوت وینګ صدر وټاکلی شو او په کال 1996 کې ښاغلي د پی ټی آی بنیاد کې خو د 1999 انتخاباتو کې حصہ واغسته خو له ناکام شو او په 2002 کې ښاغلي د جنرال مشرف فوجي بغاوت حمایت وکړ او په 2002 کې ورته مشرف د وزیر اعظم د عہدې پیشکش وکړ خو له ښاغلي مسترد کو او د 2009 په انتخاباتو کې ښاغلي 15 سیټونه وګټل خو د صدارتي وټونو خلاف احتجاج وکړ او د پارلیمنت نه استعفا واغسته. د 2014 په انتخاباتو کې پی ایم ایل ان په غټه سطح کامیاب شو. نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شو خو په صوبه خیبر پښتونخوا کې پی ټی آی بریا خپل په نوم کړ او په صوبه خیبر پښتونخوا کې خپل حکومت جوړ کړ او د 2013 په انتخاباتو کې پی ټی آی بریا به مونده او عمران خان د ملک وزیر اعظم جوړ شو خو په 2022 کې نور ټول سیاسي ګوند رايوځای شو. عمران خان یې د سیاسي کرسۍ نه راکوز کو. دا د سابقه وزیر اعظم عمران خان د ژوند لږ شانتي معلومات د پاکستان د نورو ځوانانو، شاعرانو، سیاستدانانو او د سیر سپاټۍ زیږونو دپاره د یوټیوب د لارې آصف نواز سالارزی او د فیسبوک د لارې سالارزی ټي وي ته ویزټ وکړئ. ستاسو کشر د سالارزی ټي وي چیرمن آصف نواز سالارزی.